تا کله فکر کړی چې ولې ته ښه کېږې ځینې خلک درنه لرې کېږي کله چې ته کمزوری وې ټول در سره وو خو کله چې ته قوي شوې ناڅاپه حالات بدل شو ځکه چې ځینې خلک ستا په حالت کې عادت شوي وي هغوی غواړي چې ته هماغه پاتې شې چې هغوی در باندې ځان لوړ احساس کړي ستا پرمختګ د هغو لپاره یو الهام نه وي بلکې یو خطر وي ځینې خلک ستا د ماتېدو سره عادت شوي وي کله چې ته جوړ شې هغوی ناارامه شي نو که څوک ستا له ژونده لاړ شي خفه کېږه مه شاید هغوی ستا د بریالیتوب وزن نشي زغملی تر ټولو خطرناکه دښمن هغه دی چې ستا پرمختګ ته خاندي خو په زړه کې خفه وي هغه څوک چې تا په کمزورۍ کې خوښوي ستا په قوت به خاموشه شي هر څوک چې تا پرېږدي ضروري نه ده تا بایللي وي ځینې وخت تا ګټلي وي